سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس او یو ولسي وګړی وژل شوي او 15 نور ولسي وګړي ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 7 بجې د جلال آباد ښار د درېیمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو رنجر او یو کاستر موټر هم زیانمن شوي دي. د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ اوسیدونکي په دغې ولسوالۍ کې د داعش د شتون په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړه. دوی تېره ورځ په یاده ولسوالۍ کې په یوې قومي ناسته کې له حکومته وغوښتل چې په دغې ولسوالۍ کې د داعش له پیاوړي کېدو مخکې هغه وځپي. له دې سره سم په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي هم له حکومته وغوښتل چې د هغو کسانو پر وړاندې د هم لاسونه بډ وهي چې داعش ته اکمالات کوي. موږ د خلکو سره مخامخ کیږو، دې نه مخکې باید حکومت اقدام وکړي، هغه اقدام وکړي چې تر څو دا موږ تاسې دغه مصیبت نه بچ شو. ورونو موږ ډېر خطرناک او بې عزتۍ ژوند سره مخامخ کېدونکي یو. دې د خاطره چې زموږ ناموس په عزت پاتې شي، زموږ اولاد په عزت پاتې شي، موږ پرون نشو له منځه بې ځایه لاړ نشو. نو موږ او تاسو ایماني او وجداني وظیفه لرو چې دغه ټول دغه د نهه کلیو سپین ږیري مشرانو خپلو کې چې هغه سړی ځي کونړ ته ځي، مزار ته ځي، په دلداره بم راوړي، داعش سره کومک کوي، هغه زموږ د ملت دشمن دی، د ټولو ستاسو بچی دشمن دی، د خاورې دشمن دی. دې سړي نور پروا مه کوه، زه هېڅ بدمعاش نه منم. د کندهار ولایتي چارواکي وایي دیني عالمان د طالبانو ته د سولې اصلي پیغام ورسوي. د دغه ولایت والي تېره ورځ د سولې غږ تر نامه لاندې په یوې ناستې کې زیاته کړه دیني عالمان کولی شي په سولې بهیر کې ونډه واخلي او طالبان د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې له سولې بهیر سره یوځای کېدو ته وهڅوي. له دې سره سم د دغې ناستې ګډونوالو له دولته وغوښتل چې هغه لاملونه د پیدا او له منځه یوسي چې له امله یې سوله ځنډیږي. ناراضه وروره سولې ته غاړه ایښودل دا یوه لویه نیکي ده چې د ځپل شوو هېوادوالو سره مرستې د سولې په تامین کې په ښه توګه ترسره کېدای شي. موږ چې دا شاته پاتې شوي دغه علتونه دي چې موږ پر علتونو باندې کار نه دی کړی. د دې لپاره چې د سولې په راوستو او د جنګ په ختمېدو کې موږ تاسې د موفقیت یو درشل ته ورسېږو. د دوستانو لپاره د مشرانو لپاره پکار ده چې پر هغه اصلي علتونو باندې وغږېږو. 15 داعشیان د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان تېره ورځ یادې ولسوالۍ په اوج نو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې له خپلو وسلو سره یو ځای له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د میدان وردګو د پوهنتون زده کړیالان له اړوندو چارواکو غواړي چې د یاد پوهنتون ستونزو ته د حل لارې پیدا او د لا پرمختګ لپاره یې لازمې هڅې وکړي. دوی وایي دمګړۍ دغه پوهنتون ودانۍ احاطوي دیوال کتابتون او انټرنټ خونې نه لري چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي د میدان وردګو پوهنتون د ستونزو د هواري لپاره به لازمې هڅې وکړي او په روان کال کې به ورته یو شمېر عملي چارې هم پیل شي. دغه پوهنتون له 4 کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی او دمګړۍ یوازې د کرنې پوهنځي په 2 څانګو کې 450 زده کړیالان لري. ایجادول یا د پوهنتون په زون باندې تقسیم بندي ستونزمنه ده. د اول قدم کې موږ غوښتنه ماستر پلان او دا چې ماستر پلان د احاطې تر څنګ موږ د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره د لیلیې اشد ضرورت لري. ما ته شپېته میلیونه ډېر دلته لګښت پې شوی دی. انشاءالله اوس هم ادامه لري په نور ابادۍ او د ټول پوهنتون په سطح باندې 150 میلیونه ارزش باندې کارونه شوي دي. امسال کوشش میکنیم که در پانزه تعلیم تربیت برشون حاصل بدیم. ولی ما در پلان سال 98 داریم. امیدوار هستیم ما بتونیم احاطه پوهنتون تکمیل بدیم. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو عدل عمل.